سپېڅلي خدای په نامه د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مه شئ پام وراړوم د شپږو بجو خبرونو ته په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي د ملګرو ملتونو په 9 سرمشریزه کې په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت د یو شمېر هیوادونو ټینګار د میدان وردګ ولایت په 5مه پل لیوا کې د 22 پوځي وسایطو ترمیمېدل د کابل ښاروالۍ له لوري د 1 میلیارد افغانیو په لګښت خصوصي سکتور ته د 4 مارکیټونو سپارل او په پاکستان کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې په غبرګون کې د شویو لاریونونو په تاوتریخوالي اوښتل اوس هم بشپړ خبرونه زه ذبیح الله وصال یم د ملګرو ملتونو سازمان په 9 سرمشریزه کې د چین، سعودي عربستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې پر سولې او ټیکاو ټینګار کړی دی. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د افغانستان مسله د سیمې له سولې او امنیت سره تړلې ده او باید له دغه هیواد سره د ځواب ویونکي حکومت د جوړېدو، د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، د خلکو د ژوند د ښه کېدو او اقتصادي بیا رغونې په برخو کې مرستې وشي. پر دې سربیره د سعودي عربستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم په افغانستان کې د سولې او ټیکاو په تړاو د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار کړی دی. په دې غونډه کې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر هم وایي چې هیواد یې د نړیوالې سولې ساتنې ته ژمن دی. هغې دغه راز په افغانستان کې زده کړو ته پر لاسرسي، پانګونې او د ښځو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې 1/3 برخه افغان نجونې خپلې لومړنۍ زده کړې نشي پوره کولی. د یا سازمان پر ایکس پاڼه راغلي چې افغان نجونې نه یوازې د ثانوي زده کړو له بندېدو سره مخ دي بلکې د بېوزلۍ له امله د ښوونځیو پرېښودو ته اړ شوي دي. اسلامي امارت وایي چې ځانګړو ځواکونو د فرامین او حکمونو د تعقیب او نظارت لوی ریاست پر کارکوونکو د تېرې میاشتې برید عاملین نیولي او زیاته کړې ده چې بریدګر د پاکستان د بلوچستان په مستونګ کې د داعش خراسان له روزنیز کمپ څخه افغانستان ته راغلي وو. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ځانګړو ځواکونو لخوا تر ځپل کېدو وروسته اوس د داعش خراسان پاتې مشران او غړي د ځینو استخباراتي سازمانونو په مرسته بلوچستان او خیبر پختونخوا ته منتقل شوي او هلته له خپلو مرکزونو او روزنیز کمپونو څخه په افغانستان او نورو هیوادونو کې بریدونه کوي. ملي دفاع وزارت وایي چې د 313 مرکزي قلو اردو اړوند د میدان وردګ ولایت په 5مه پل لیوا کې 22 پوځي وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي. په دغه وسایطو کې 19 رینجر، 2 زغروال ټانګونه او 1 امبولانس شامل دی. په بلخ ولایت کې د $300,000 په لګښت د محجوبه هیروي په نوم د یوه ښوونځي ودانۍ بیا رغول شوې ده. د معلوماتو له مخې د یاد ښوونځي ودانۍ د ترکیې اړوند ټیکا دفتر په مالي ملاتړ رغول شوی. دغه ښوونځی 8 درسي خونې لري. 1500 زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. افغاني سرې میاشتې ټولنې د سوري زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو یوه بله ډله هم پلازمینه کابل کې 4 کورنیو روغتونونو ته د درملنې پر موخه ور وپېژندله. سرچینې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي 26 ماشومان چې اوس مهال د سوري زړه له ناروغۍ کړېږي په دغو روغتونونو کې به د درملنې لاندې ونیول شي چې لګښت یې د افغاني سرې میاشتې له لوري ورکول کیږي. د سرپرست حکومت اقتصادي معاونیت خبر ورکړی چې د تیر 1402 کال د وږي له 11 نیټې بیا د روان 1403 کال د وږي تر 11 نیټې پورې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کې 14.50 زیاتوالی راغلی دی. د اقتصادي معاونیت د معلوماتو له مخې تیر کال په هیواد کې $1 8.88 افغانۍ تبادله کېده چې اوس مهال په هیواد کې $1 8.88 افغانۍ تبادله کېږي چې د تیر کال په پرتله 14.40% لوړوالی ښیي. اقتصادي معاونیت د افغانستان بانک له لوري د معقولو پولي سیاستونو پلي کول، بهرنیو هیوادونو ته آثارو د قاچاق مخنیوی، صادراتي وده،
هیواد کې د ملي او سیمه ییزو پروژو پیل په دولتي کچه د غیر ضروري لګښتونو مخنیوی، روڼتیا رامنځته کېدل او د نړۍ له هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا د افغانۍ لوړېدو عمده لاملونه بللي دي. په کندوز کې د سپین زر دولتي شرکت مسؤلین وایي چې اوس مهال د یاد شرکت ټولو تولیدي برخو په فعالیت پیل کړی دی. د سپین زر شرکت د اداري چارو امیر عبدالبصیر مقصود وایي چې نه یوازې دا چې له کروندګرو د پنبې پیرلو په برخه کې فعالیت کوي، بلکې په دغه دولتي شرکت کې پنبه په معیاري بڼه پروسس کیږي او تر هغه وروسته بیا د تیکو د تولید لپاره نساجي فابریکو ته لیږدول کیږي. مسؤلین وایي که امکانات ورته برابر شي نو په ورځني توګه د 30 ټنه غوړیو او 100,000 چکۍ صابون د تولید ظرفیت لري. د کندوز سپین زر شرکت اوس د پنبې پروسس ترڅنګ غوړي، کنجاړه، صابون او کاغذي دستمالونه هم تولیدوي چې راتلونکی کال کې به 4 نورې تولیدي کارخونې هم فعالې شي. د دغه شرکت له بیا ځلې فعالېدو سره نه یوازې دا چې د خپلو تولیداتو له اړخه تر یوه بریده د هیواد اړتیا پوره کړې، بلکې شاوخوا 300 کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې. د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د کور او ښار جوړولو وزارت، کابل ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د استازو په ګډون ناسته جوړه او پکې د څرخي پله د صنعتي پارک د پراختیا په اړه هر اړخیزې خبرې شوې دي. ویل کېږي چې په دې ناسته کې یوې تخنیکي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې له ټاکل شوې سیمې لیدنه ترسره او د شته تخنیکي مسایلو په اړه څېړنه وکړي. د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر چې نن یې کابل کې د برېښنا د پانګونې فرصتونو کانفرانس ته خبرې کولې ویلي چې دوی تر ډیره په کور دننه د برېښنا پر تولید کار پیل کړی او په نږدې راتلونکي کې به ګڼې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. عمر زیاته کړې چې افغانستان کولی شي د لمر څخه 222,000، د اوبو له لارې 24,000، د باد په وسیله 18,000، بایوماسک یا کثافاتو په ذریعه 4,000 او د ډبرو سکرو له لارې زرګونه میگا واټه برېښنا تولید کړي. عمر برېښنا د سالم حکومتولۍ لپاره مهمه وګڼله او زیاته کړې ده چې برېښنا د ولسونو پرمختګ او اتصال تضمینوي. کابل ښاروالۍ د 1 میلیارد افغانیو په لګښت خصوصي سکتور ته د 4 مارکیټونو له سپارلو خبر ورکوي. د دغې ادارې مسؤلین وایي 3 نور مارکیټونه به هم د خصوصي سکتور په واک کې ورکړي او ټول لګښت یې څه باندې 2.6 میلیارد افغانۍ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به 2 نور لوی مارکیټونه هم جوړ کړي چې یو به یې د سرو زرو د پلورونکو لپاره او بل به یې د وچې میوې د پلورونکو لپاره ځانګړی وي. له هیواده بهر د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې پر ضد لاریونونه په تاوتریخوالي اوښتي. له پولیسو سره په اخ او ډب کې لږ تر لږه 12 پاکستاني پولیس او 10 تنه لاریون کوونکي ژوبل شوي. اسرائیلو د سپتمبر پر 28 په جنوبي بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصرالله په یوه برید کې وواژه. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان په پارلمان کې استازي لري. د پاکستان په کراچۍ کې د یکشنبې په ورځ د مجلس وحدت مسلمین او د شیعهګانو د یو شمېر ډلو لخوا د حسن نصرالله د وژنې په غبرګون کې خلکو لاریونونه وکړل. لاریون وروسته له هغې په تاوتریخوال واوښت چې خلکو هڅه کوله د امریکا کونسلګرۍ مخې ته ورشي، خو پولیسو او د رینجر ځواک سرتیرو یې مخه ونیوله. په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 151 ته لوړ شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې د پلازمینې کټمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې لسګونه کسان لا هم تری تم دي. نیپال چې تر ډیره غرنی هیواد دی د تیرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره هممهاله د ځمکې ښویدنو د پیښې شاهد و. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دانګلي او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو 3 ورځو په موخه ښوونځي تړلي دي. او وروستی خبر مو هم د سپورت له ډګره د اسیا شورا د لوبو د پراختیا د کورش نړیوالو فدراسیون رئیس حیدر فرمان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره
په لیدنه کې ویلي د افغانستان ورزش ډیر پرمختګ کړی او په دې وروستیو کې د افغان ورزشکارانو ښې لاسته راوړنې د دې ښکارندویي کوي چې سرپرست حکومت د ورزش کلک ملاتړ کوي. په دې لیدنه کې فرمان زیاته کړې اوس مهال افغانستان کولی شي د آسیایي لوبو کوربهتوب وکړي او له دې لارې د افغانستان د ورزش رښتینی انځور او اوسنی حالت له نړیوالو ورزشي ادارو سره شریک کړي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا او لیدلو مو مننه. دا و مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت.